په دې ورځو کې پر بېوزله کورنیو د مرستو ویشلو برخه کې د حکومت پر ناسم مدیریت نیوکې زیاتې شوي دي. دلته بلخ کې ولایتي شورا قومي مشران او مدني فعالان نیوکه کوي چې حکومت پر اړمنو کورنیو د هغو 550 ټنه خوراکي توکو پر ویشلو لا هم نه دی توانېدلی چې شاوخوا 20 ورځې وړاندې ازبکستان هیواد له افغانستان سره مرسته وکړه. د ولایتي شورا رئیس وایي چې خلک د لوږې له جدي ګواښ سره مخ دي او حکومت باید لاسنیوی وکړي. و مردم در حالت بیچارگی و فقر و حتی نداشتن نان شبای خود تا سحر میکنن. متاسفانه مسئولین دولتی مرکزی ما به این مسئله هیچ گونه توجهی نکردن که ما هم به حیث نماینده مردم ولایت بلخ از عملکرد حکومت مرکزی خیلی ناراضی هستیم. قومي مشران او مدني فعالان هم وایي چې د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي ګرځبندیز په جریان کې ډیرو خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړی او اوس له ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. چې هر ولایت ته کومک کیږي، همغه هر ولایت باید چې دا کومکونه هغه خپل مرجع ته ورسي، غریب او بیچاره خلکو ته ورسي. خوار او غریب او صغیران دي، کونډې دي، باید همغو ته دا کومکونه ورکړل سي. حکومت ډیر باید دی باندې جدي هڅه وکړي چې دا خلک ته مرسته وکړي، ولې خلک ډېر غریب خلک دي او د ډوډۍ توان نه لري چې پیدا کړي. باید کومکي توکي باید وویشي خلکو ته. بلخ ولایت مقام هم وایي چې د ازبکستان هیواد لخوا مرسته شوي خوراکي توکي په حیرتان ښارګوټي کې زیرمه دي او هر کله چې د مرکزي حکومت لخوا ورته لارښوونه وشوه نو پر اړمنو کورنیو به یې وویشي. با استناد به اصطلاح همو مقدار تعیین شده که از مرکز به ما مواصلت کنه، ان شاء الله تعالی همی که مجرده که او برسه به ما هدایت مرکز، ما ان شاء الله تا 2 روز این مواد به نیازمنداش کمک خواهد کرده. د یادولو وړ ده چې د بلخ سیمهیزې ادارې د تازه پریکړې له مخې د ګرځبندیز لړۍ د ثور میاشتې تر 10 نیټې پورې وغځول شوه. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، بلخ.